ناکام شو نو موږ ته ګورې د انتظامیې او هغه زورور خلک چې څوک دا پېښې کوي د هغې موږ ته سترګې دي که موږ فلاپ شو نو بیا به موږ سره اوچت کړي نن که موږ په دې باندې هسې په دې سره ګپ نه لرو په دې وجه د میټینګ او مشران چې دلته کې راغوښتي شوي دي دا صرف په دې هکله راغوښتي شوي دي چې هر یو پارټۍ او هر یو تنظیم په هر کلي کې تقریبا خپل وجود لري خپل ملګري لري خپل عزیزپري لري خپله ډله بره لري نو چې هغه ملګري هغه مشران په شریکه باندې موږ کوز شو په کلي کې لکه د دې پاټو د دې دغه نه بالاتر موږ کینو خپل عزیزانو ته او خپلو ملګرو ته خپلو وروڼو ته کینو او د ولس موږ دولسم د روبوزو چې څنګه سوات کې خلک راوړو چې څنګه دیر کې خلک راوړو چې څنګه په باجوړ کې خلک راوړو ثوابه چې دلته دا د دې صوبې کې خیر خو موږ په اخلاص باندې روبوتو ان شاء الله تعالی زه تاسو ته دا وایم چې دا کوم قوتونه دلته کې راپارېدلي دي دوی به واپس په دې خپلو سړو باندې ننوځي خو موږ او تاسو به په دې خاورې سره حساب کړو که موږ دې خاورې سره حساب وکړو نو ان شاء الله تعالی زه داسې نه ګورم چې داسې به یو قوت وي چې هغه به راپاسي او ولس سره به ښکاره راکړي ولس چې دی د دې زور چې دی سره ډېر زور دی او پکار دا ده چې ولس را بیدار شي ولس موږ روباسو زه دا اجلاس اوپن کوم په دې باندې چې هر یو ملګری خپل تجاویز دغه کې په دې کې چې په یاروسه کې دا ترتیب جوړ کړی دی چې ټایم به ستاسو رالو ټایم د دواړو یونین کونسلو به شریک میټینګ کول چې څنګه زما صدر سیکرټري لکه اوس خو فرض که دا میټینګ دلته کېدی نو زه د عوامي نېشنل پارټۍ نمایندګي زه قربان یم نو اوس خو په یاروسه کې هغه میټینګ موږ د جماعت اسلامي په ځای کې کېښودلو هغې به قرباني خو یو به پکې ټولې پارټۍ خبره به پکې د جماعت اسلامي طرف نه یو نماینده وي یو به یو نماینده به د نېشنل پارټۍ د طرف نه یو به د پیپل پارټۍ د طرف نه تقریبا یو به د پښتون تحفظ مومنټ د طرف نه یو به د جمعیت د طرف نه نو هغې به خپله خبره کې لکه پرملو ته موږ درځو خو فرض که ستاسو په ځای کې پروګرام دی اقبال اکا زموږ صدر د کونسلو هغوی ټول به ستاسو په حجره کې ناست دي زموږ د طرف نه به هغوی پوره نمایندګي کوي په دې باندې ترتیب موږ وایو چې دا شی موږ بس سبا بله ورځ کې موږ یونین کونسلو ته کوز شو په یو ورځ باندې درې موږ بلا کسان یو لکه ما سره تقریبا د صدر نوال دا زما صدر دی دی به یو یونین کونسل ته لاړ شي صدر خو اشفاق خان دی خو تاسو خبر یې ټول نو خو فرض که هغه د هغه وجود اجازت ورکوي هغه به یو یونین کونسل ته لاړ شي دی به بل یونین کونسل ته لاړ شي زه به بل یونین کونسل ته لاړ شم او موږ سره به تقریبا داسې د جماعت اسلامي یو نماینده به هلته لاړ شي یو به ما سره لاړ شي یو به اشفاق خان سره لاړ شي یو به د پیپل پارټۍ داسې ترتیب وکړو نو ټول نمایندګي به وشي او ای باندې کې خبره به موږ او تاسو وکړو او خپل تنظیم باندې کې زموږ هم ناست دي ستاسو به هم ناست دي د کمیونټ پارټۍ به هم ناست دي د جمعیت به هم ناست دي جماعت اسلامي به هم ناست دي او تقریبا زه یم هغې له به یو په شریکه یو عمل جوړ کړو هغې باندې کې شریک کار کړو شریک به روزي